په الله باندې غیرت کول، په رسول غیرت کول، په قرآن غیرت کول، مدرسه ویل، قرآن حفظ کول، جهاد کول، تبلیغ کول، دا د بې غیرت سړي کار نه دا خبرې ټول ښکاري. که ته جهاد وکړه، دعوت وکړه، تبلیغ ده، فدایي ده، استشهادي ده، تبلیغ کوو، قرآن حفظ کوو، تفسیر زده کوو، مدرسه جوړوو، هغه خاندي دته ګوره دا خو لیونی نه مدرسه جوړوي او تفسیر کوي او هغه راته کوي جهاد کوي، دا پکې چا راوځي؟ دا کوو د لیونیانو کار ښکاري. ښه تا ته به خاندي، خو دا سړی ډېر بې غیرته انسان دی. چې ده بې غیرته اصل کې غیرتي خلک تاسو وګورئ، هغوی د دین لپاره خدمت کړی، هغوی په الله غیرت کړی، هغوی په رسول غیرت کړی. نو دا بې غیرته خلک خالي خاندي. زړو د چا دا تورې چې وي تورې یې پسې سوی وي، صحابو دومره جهادونه کړي چې تورې یې پسې کړي وي. موږ به تاسو نه ولا که توره راواخلو ټوپک نه سو یادوئ، راکټ او ماشین او فدایي نه سو په دې ډارېږو چې ولا مړ به سم ولا بچی به په خدای اوس پاتې. که موږ به تاسو وګورو په دې دین باندې عمل کول دا د بې غیرته سړي کار نه ده کاري څه. په الله باندې غیرت کول، په رسول غیرت کول، په قرآن غیرت کول، مدرسه ویل، قرآن حفظ کول، جهاد کول، تبلیغ کول، دا د بې غیرت سړي کار نه دا خبرې ټول ښکاري. که ته جهاد وکړه، دعوت وکړه، تبلیغ ده، فدایي ده، استشهادي ده، تبلیغ کوو، قرآن حفظ کوو، تفسیر زده کوو، مدرسه جوړوو، هغه خاندي دته ګوره دا خو لیونی نه مدرسه جوړوي او تفسیر کوي او هغه راته کوي جهاد کوي، دا پکې چا راوځي؟ دا کوو د لیونیانو کار ښکاري. ښه تا ته به خاندي، خو دا سړی ډېر بې غیرته انسان دی. چې ده بې غیرته اصل کې غیرتي خلک تاسو وګورئ، هغوی د دین لپاره خدمت کړی، هغوی په الله غیرت کړی، هغوی په رسول غیرت کړی. نو دا بې غیرته خلک خالي خاندي. پوه شئ؟ یو خبره مې دا درته کوله، یرموک غزا کې چې کله خالد بن ولید دا اوس داسې کسان چې په دین باندې عمل کوي. خالد بن ولید چې کله یرموک غزا ته لاړ، صحابه یې ځان سره بوتله. چې صحابه یې بوتله نو هلته روم سره جنګېدل، نیټو سره. لکه نن سبا موږ تاسو د نیټو څخه خبرې نشئ کوئ چې خبرې وکړم خلکو پرتګونه وځي. نور خو لا پرېږده خپله خو چې موږ تېر کړم ځان درسره ووایي چې ولا دا څنګه چړ شو، ولا داسې دي او دا به سي هغه به سي. ورته هېڅ به که نه چې پیغمبر غاښونه شیدان کېږي، حمزه رضیانو خېټې شکېږي، سینې شکېږي، د زړه یې راباسي او هنده په هغې باندې خوله لګوي او ټوټې ټوټې کوي. نو صحابو نه موږ تاسو ډېر یو. امام ابو حنیفه رحمه الله په جیل کې مړ کېږي، جیل کې د امام صاحب جنازه جګه. امام احمد بن حنبل 20 کاله جیل ته د قرآن لپاره. امام مالک رحمه الله مخې د قرآن نه وجه او د حدیث نه وجه تورېږي. موږ هغونه زیات یو دا که نه. نو دې پر موږ عزتمند وو چې قرآن باندې غیرت، په دین باندې غیرت، دعوت، تبلیغ، جهاد دا به غیرتي خلک کوي. او دا رسید خلک سپک خلک دا به خالي خو دې خو راسي چې جهاد ورته ضرورت یې دا بیا وایي چې ولا دې انشاءالله هېڅ په خندا سي. لکه خو دا وایي چې ولا دا خو نه پوهېږي. او دې ورته خلک هم دا ګمان کوي بیا مبارک شاعر راځي، مجنون راځي، قرآن کاهن ټکي شته که نشته؟ صوت قلم ویلی ده که نه کاري صاحب؟ مجنون، شاعر، دا ټول الفاظ د نبي اسلام بارک استوا شوي دي. الله اکبر. نو دې پورې مې خبره کړه چې خالد بن ولید رضی الله تعالی دا کیسه اوس زده کوي طالبانو چې یرموک غزا ته کله لاړ نو هلته رومیانو سره نیټو سره مقابله وه. چې کله صحابه لاړ نو دا صحابه غریبانو که نه چا کالج کېدلي وي، چا دا شونډې وچې سوې وي که نه چاودېدلې وي، د چا لاسونه چاودېدلي وي، د چا چپړکې زړې وي، چا کالي زړې وي، د چا دا تورې چې وي تورې یې پسې سوې وي. صحابو دومره جهادونه کړي وو چې تورې یې پسې کړي وي. موږ به تاسو نه ولا که توره راواخلو ټوپک نه سو یادوئ، راکټ او ماشین او فدایي نه سو په دې ډارېږو چې ولا مړ به سم ولا بچی به په خدای اوس پاتې. نو دې پورې مې خبره کوله چې دا د رومیانو چې کوم مشر و ماهان نومېده. دا ماهان هغه یرموک غزا کې یرموک پوځ هم شته که نه. نو دا چې راغی دا ماهان نو لکه تاسو لکه دا رقم مسلمانو پوځ او مجاهدین لکه تاسو پوره مجاهدین نو دا رقم ماهان راغی. د ماهان ورته ویلې چې د تورو ته یې وکتل او دوی د غربت ته یې وکتل. نو د ماهان ورته ویلې چې هر یو صفایي ته به 10 روپۍ ورکوم. 10 روپۍ ډېر غټ روپۍ لکه نن سبا څو تا ته 10,000 ډالر درکړي. 10 روپۍ درکوم او لاړ شي بېرته مدینې ته. جنګ ته راغلی وي، دا تورو ته مو ګوره، دې څنډو ته مو ګوره چاودېدلي دي، تاسو مثلا جنګ مه کوئ. 10 روپۍ درکوو تاسو لاړ شئ هلته بېرته مدینې ته ورسئ او کال ته بیا هم درولېږو پیسې، خو دلته مه راځئ. نو په دې صف کې اول صف کې خالد بن ولید غوندې کس ولاړ د غیرت ته ګوره. که اوس بل بې غیرته سړی خوشپرست هغه چې ووله 10,000 ډالر راکړي به وځو که نه او ډالرو ته سترګې وي. خو خالد بن ولید چې په دې صف کې ولاړ هغه ورته مخامخ سي. د ماهان ته یې ویلې چې نحن قوم منغا قوم نشرب الدماء چې موږ وینې چکو وینې انا بلغنا یقینا موږ ته دا خبر راغلی ده پوه سي چې د رومیانو د وینې ډېرې خوږې دي او موږ تاسو وینې چکو وینې را میدان ته سه. اوله مقابلات اول خالد بن ولید خپل راووت او دا ګور ایمان په دې کې نه چې انسان بدن غټ یادوي شی به لکه دا غټه خېټه به لکه دا رنګ پنځه منه چرګان او کبابونه به خوري خو د اتانو غیرت به پکې نه رزیل انسان وي. جهاد ورته یاد کړه رنګ به یې بدل سي، رنګ به یې تک زړو تخزي ګرفېږي بدل سي. وړکی کمزوری سړی به وي تاسو باندې وړکی به پوه سي فدایي ته به هم تیار جهاد ته به هم تیار دغه اصل شی ده. اصل شی ایمان چې درکې راغی نو خالد بن ولید چې ورته مخامخ سه هغه ورته ویلې چې موږ تاسو وینې چې کوینې موږ وینو ته راغلي وینو ته دا خبرې مه کوه
ته اوس موږ ته خبرې کوې نو ډایرکټ جنګ شروع سو الله اکبر نو دې نه معلومیږي چې دین باندې غیرتي خلک ګوره ښه دا درېدی سي په الله باندې غیرت کول دا د غیرتي خلکو کار ده ګوره د بې غیرتو خلکو کار نه ده چې خېټې سره یې کار او خالي خېټې سره او خواهشاتو سره او دنیا ژوند سره یې کار او څنګه کور جوړ کړم څنګه ولا بلډینګ څنګه مې د دې چاته جوړه کړم او څنګه مې سات دي تی فکر مه کوئ درنو خالي دا فکر وکړئ چې کوم چې اسلام ته ضرورت ده زما د هینې هلته اینه توی کومه چې کوم چې اسلام ته زما د بچی لېږم ته چې زما د شاګرد لېږم چې زه په دې پوه شم چې ما ته ضرورت هلته به زه لاړ شم دغسې ایمان ده دا نور ایمانونه نه دي ګوره ښه دې ایمان ته وګوره امام مالک رحمه الله باره کې راځي چې هارون رشید راغی څوک راغی هارون رشید راغی امام مالک نه پوښتنه وکړه امام مالک ته وویلې چې کله د پیغمبر بېعزتي وشي یا د قرآن یا د الله او د اسلام بېعزتي وشي نو ټول امت باید څه وکړي امام مالک رحمه الله هغه ته وویلې هارون رشید ته امام مالک ورته دا د ایمان ده غیرتي خلک دي امام مالک غیرتي خلک ده غیرتي سره ده دا مخې تور شوی ده که امام ابو حنیفه په جیل کې مړ شوی ده که امام محمد احمد جیل تېر کړی ده دا غیرتي خلک دا کارونه کوي د غیرت دا کار نشي کوي هغه دا خبرې ګپ شپ ښکاري او خپله ته ورته تقدم نه لري راځه دا کومې خبرې دا خبرې تو که په میډیا کې که نه بیا په نټ کې واچوي پته ولګېږي ورته نو دلته هغه ورته ویلې امام مالک رحمه الله ورته ویلې هارون رشید ته ګوره هارون رشید هغه وخت خلیفه و هارون رشید ورته ویلې چې دا امت چې موجود یو کار د پیغمبر ګستاخي وسي پیغمبر شان باره کې څو غلطه خبرې کوي د قرآن د اسلام باره کې او د الله باره کې د امت باید څه وکړي امام موږ تاسو ګوډاګی مولا وایي دا خبره چې خلیفه راغلی امیر وایي نو غلطه فتوا یې ورکوله اسلام یې ماتو صرف مشر یې خوشحاله کوو والي یې خوشحاله کوو ولسوال یې خوشحاله کوو خو دا د اسلام نه ده دا د بېغیرته خلکو حقیقي اسلام امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمه الله اسلام ده امام مالک ورته ویلې وایي چې کله امت موجود وي او د پیغمبر شهر کې ګستاخي وسوه د قرآن ګستاخي وسوه د الله ګستاخي وسوه امت باندې اول فرض دا دی چې دې کس نه انتقام واخلي او د پیغمبر ګستاخي چې کړي انسان باید سر یې کټ کړي سر کټ کول د ټول امت باندې فرض دي هارون رشید ورته ویلې که امت دا د ګستاخ نه بدله وانخلي او سر یې کټ نه کړي بیا امام مالک رحمه الله ورته ویلې دا ټول امت باید مړ سي داسې امت نه ده بیا دا بېغیرته امت ده نبی اسلام باید داسې امت خبرې چې د پیغمبر ګستاخي کوي د قرآن بېعزتي څوک کوي د اسلام بېعزتي کوي د الله شان کې ګستاخي کوي انسان باید سر کټ سي دغه اسلام دا حقیقي اسلام ده او دا کوم نن سبا خلکو شروع کړی خوږې خبرې دي او جنت ده او داسې دي چې بسم الله ووایه او دومره مرتبې دي او دومره بوټه جوړېږي چې حدیثونه هم صحیح دي خو نن سبا هغې ته ضرورت نشته تاسو پوه ته دا پټکي او دا شیان ښه دي او په سره ول ما غټ په سر کړی ده پټکي او ګیل ته ضرورت شته خو اصل شی هغه اسلام ده چې په زړه کې درد او بیا رامخکې کېدل میدان ته راتلل چې یهودو پر سترګې سترګې اچول ډایرکټ ورته ویل چې دغه اسلام ده که دې منې خو یې منې که نه نو دا مو منلی ده وما علینا الا البلاغ المبین